that little mouse, 'cause I'm an albatross. I'm an albatross. السلام علیکم ګرانو او محترمینو ملګرو، هیله لرم چې ټول به راته روغ او جوړ وئ او د صحت کلي به مو پورتن وي. نو که زموږ د یوټیوب چینل کې تاسو نوي یاستئ نو زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د بیل نشان کلیک کړئ او آل بټن انتخاب کړئ ترڅو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو که ویډیو مو خوښه شوه ویډیو در سره لایک کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. نو ویډیو نه رانه اوږدوو، نن درته په ډېر زیات خوندوره طریقه کې راغلی یم چې ډېرو دوستانو راڅخه پوښتنه کوله چې څنګه کولی شو چې د فیسبوک پیج یا فیسبوک پاڼه جوړه کړو. نو راځو دغه ویډیو تاسو ته شروع کوو، طریقه درته ښایو. نو لومړی به تاسو راشئ خپل فیسبوک ته. کله مو چې فیسبوک باندې کلیک وکړو نو تاسو ته دغه ځای به تاسو کلیک کړئ. کله چې په دې ځای باندې تاسو کلیک وکړو نو ښکته به راشئ. کله چې ښکته راغلی نو دغلته پیجز باندې به تاسو کلیک وکړئ، د بیرغ په نشان باندې. او کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ نو تاسو ته چې کله دغه آپشن راواړوي تاسو به دغه کریټ باندې تاسو کلیک وکړئ. او کله مو چې په کریټ باندې کلیک وکړ نو دغه رقم آپشن به تاسو ته راواړوي. تاسو به دلته راشئ، ګیټ سټارټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په ګیټ سټارټ باندې کلیک وکړ نو دلته د پیج نوم تاسو ورکولی شئ. دلته مثلا زه د پیج نوم ورکوم د پښتو ژبې معلومات. نو دغه نوم معلومات نو دغه نوم ما ورکړ. کله مو چې نوم ورکړ نو دغه نیکسټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په نیکسټ باندې کلیک وکړ نو لږه شیبه به ورته انتظار شئ او دغلته به تاسو دغه پرسونل بلاګ انتخاب کړئ. کله مو چې دغه انتخاب کړ په دې باندې ما کلیک وکړ نو تاسو به راشئ په نیکسټ باندې به واپس کلیک وکړئ. کله مو چې نیکسټ باندې کلیک وکړ نو دلته تاسو نه د ویب سایټ لینک غواړي په دغه ځای کې. کله چې تاسو ویب سایټ ولرئ هغې ویب سایټ لینک به ور واچوئ. خو موږ مثلا ویب سایټ نه لرو په فیسبوک کې یا هم په انټرنیټ کې نو ترې تېرېږو، د دغه څخه تېرېږو په دغه سکایپ باندې کلیک کوو. کله مو چې په سکایپ باندې کلیک وکړ نو دلته له تاسو څخه انځورونه غواړي چې خپل پیج ته پروفایل ته کوم انځور ورکوئ، کور ته کوم انځور ورکوئ. نو راځو اول موږ د پروفایل انځور انتخابوو دغلته. نو په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ مثلا زه یو انځور ورته انتخابوم، ویډیو لږه سکیپ کوم. مثلا دغه انځور موږ ورته انتخاب کړ او اوس د سیو بټن کلیک کوو. کله مو چې سیو بټن کلیک کړ نو هغه انځور ورته انتخاب شو د پروفایل. اوس نو کور انځور هم ورته انتخابوو، یعنې دغه د کور انځور. کله مو چې په کور فوټو باندې کلیک وکړ نو ویډیو بیا سکیپ کوم او کور ته هم انځور انتخابوم. نو وګورئ کور ته مې هم داسې یو انځور انتخاب کړ د ټیک علامه، یعنې د ویریفایزیشن علامه. نو تاسو چې کله دغه انځورونه انتخاب کړل نو را به شئ دغې ډن به تاسو کلیک کړئ. کله مو چې ډن کلیک کړ نو تاسو ته بالکل صفحه خلاصه شوه. اوس ګورو نو تاسو غواړئ دغه پیج لایک کړئ نو لایک کلیک کړئ. نو لایک به تاسو کلیک کړئ. راځو اوس ګورو. نو کله مو چې کلیک کړ دغه نیکسټ به تاسو کلیک کړئ. نیکسټ مو چې کله کلیک کړ دلته تاسو ته وایي چې تاسو کوم ملګرو ته د خپل پیج بلنې لیږئ.
چې هغه ملګري تاسو پیج درته لایق کړي. نو موږ راځو یو دوه نفرو ته د خپل پیج بلنې لیږو. کله چې په پیج بلنې لیږو دلته انوایټ فرینډز به تاسو کلیک کړئ. کله مو چې انوایټ فرینډز تاسو کلیک کړ، مثلا دغه ملګري دي، زه څونه ملګرو ته دغه هغه لیږم بلنې لیږم. کومو ملګرو ته چې تاسو بلنې لیږئ په دغه خانو کې به ورته چک مارک اچوئ. نو زه مثلا دغې نفر ته هم بلنه لیږم، دغې نفر ته هم بلنه لیږم او دې ته یې هم لیږم. مثلا همدغه درو نفرو ته زه بلنې لیږم. کله چې تاسو چک مارکونه واچول نو دغه شنه پټه باندې به تاسو کلیک وکړئ، یعنې سینټ انوایټیشنز دغه باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو نو ستاسو د پیج بلنې چې وي هغه درو نفرو ته واستول شوې. نو اوس راځو دغه پټه به داسې کته کش کړئ. کله مو چې کته کش کړه نو دلته کنټینیو باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې کنټینیو وبخئ، دغه پټه چې تاسو کله کش کړه نو ستاسو پیج دغه دی جوړ شو. وګورئ دا نو زموږ پیج شو. بالکل زموږ پیج جوړ شو. نو اوس یې ګورو چې زموږ پیج جوړ دی او که نه دی جوړ. اوس موږ ګورو چې هغه پیج موږ ته جوړ شوی دی او که نه. تاسو کله پیج ګورئ نو په دغه ځای باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړئ ښکته به راشئ، په همغه پیج باندې به تاسو کلیک وکړئ او پیج ته بالکل دغه دی وګورئ. نو دغه دی پیج مو جوړ شو. نو دا وه د پیج جوړولو طریقه. ویډیو مو که خوښه شوې وي د نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. تر بیا ښې چارې، د خدای په امان.